د ننګرهار خوږیاڼو ولسوالۍ مسؤلین وایي د اسلامي امارت واک ته د رسیدو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د قومونو سرحدونو قبایلو چارو ریاست په همغږۍ قومي مخاورو او علماو نږدې 1.5 سل لویې وړې روغې جوړې کړي. د خوږیاڼو ولسوال ابو صالح عثمان جوهري وایي هڅه یې همدا ده چې په دې ولسوالۍ کې ټولې دښمنۍ ختمې او خلک د ورورۍ په فضا کې خپل ژوند تیر کړي. نو الحمدلله دلته د اسلامي نظام په برکت او د ولسونو په هڅو داسې ډېر غټ روغې جوړې شوې دي. د واړه هغه روغې جوړې چې په هغې کې مرګونه نه وي شوې، غټ دښمنیان هغه بیخي سلګونه دي. د خوږیاڼو ولسوالۍ قومي مخور ګل اغا وایي هر ورځ د مسؤلینو او علماو سره په همغږۍ د خلکو ترمنځ روغ جوړو کې ګرځي او خوابدي په خوله کوي. د خوږیاڼو په ولسوالۍ کې نن سبا چې کومې روغې جوړې روانې دي د 15 مړو، د 2 مړو، د 10 مړو، هم تر 14 مړو پورې موږ روغې کړي دي او ان شاء الله تعالی چې نن سبا په خوږیاڼو کې دغه امنیت برقرار دی چې نه پکې جنگ شته او نه پکې جدل شته او هیڅ خبره پکې نشته. د خوږیاڼو یو بل قومي مخور نورستان بیا وایي داسې دښمنیان هم په سوله بدلې کړي چې ډیر خلک پکې وژل شوي او لسګونه کلونه یې دوام کړی وو. په شلګونو کالونو په لسو کالونو بره تقریبا 20 کالونو بره 30-40 پورې چې دومره وخت په بدۍ کې تیر شوی دی. هغه موږ سره الحمدلله دغه قومي مشرانو په همکارۍ باندې، د ولس په همکارۍ باندې، د حکومت په همکارۍ باندې د هغوی د نظر لاندې موږ دغه هلې ځلې کړي، دغه روغې جوړې کړي دي. د یادونې ده چې اسلامي امارت له فتحې تر دا مهاله د ننګرهار قبایلو قومونو سرحدونو چارو ریاست د قومي مخورو او علماو په منځګړیتوب شاوخوا 2000 لویې وړې روغې جوړې کړي.